بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زدکړو د انګرېزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسیږئ. زموږ د نن ورځې درس د تېرې ورځې د درس یوه برخه ده. تاسو پوهیږئ چې موږ د انګرېزي ژبې 15 اواز لرونکي توري لرو. نن د هغوی تلفظ ستاسو سره یو ځای شروع کوو د مثالونو سره. راځئ درس پر لور باندې. Pronunciation of vowel letters د آواز لرونکو تورو تلفظ. لومړی ا توری دا د انګریزي ژبې د آواز لرونکو تورو لومړنی توری دی چې په ساده الف، الف مد، لنډ الف او اوږد الف باندې تلفظ کیږي. په ساده الف کې مثال د اګو مثال دی چې لومړی ا راغلی ده. دا لغات موږ دا ډول تلفظ کوو: اګو، اګو، اګو. دوهم مثال په الف مد کې دی. الف مد کې یو لغات مو راوړی دی، هغه د آرمي، په دې کښې ا راغلی ده لومړی سر کې. نو دا چې موږ تلفظ کوو داسې تلفظ کوو: آرمي، آرمي، آرمي. دریم ا په لنډ الف سره تلفظ کیږي لکه په هات لغات کې هات. دا نور نه اوږدېږي، دلته چې ا راغلی ده لنډ ویل کیږي، لنډ تلفظ کیږي. مثال لکه هات، هات، هات. او څلورم مثال یې په دې کښې چې ا په اوږد الف باندې تلفظ کیږي، یعنی اواز یې د ا اوږدېږي لکه سټار لغات کې. په سټار کې ا دا په اوږد الف باندې تلفظ کیږي لکه مثال سټار، سټار، سټار. دوهم توری د انګریزي ژبې د الفبا څخه هغه د ای توری دی چې دا په نرمه یې یا بې ټکو یې او همدارنګه په څرګنده یې یا دوه ټکي څنګ پر څنګ لرونکو یې باندې تلفظ کیږي. مثال یې لکه ټن. ټن نرم ویل کیږي، ډېر زور پر دې نه راځي، ډېر نه کشیږي. ټن، ټن، ټن. دوهم مثال یې د بیټ دی چې دا په څرګنده یې باندې تلفظ کیږي. نو دا موږ سره کوم وایو په دې مثال کې ای راغلی ده: بیټ، بیټ، بیټ. دریم توری د آی توری دی چې دا هم په دوه ډوله باندې تلفظ کیږي، یو ته الف مد یې، بل دی لنډ الف باندې. مثال الف مد یې باندې چې تلفظ کیږي هغه مثال لکه په ټایم کې، په دې کښې آی راغلی دی، دا یو څه اوږدېږي لکه ټایم، 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 ټایم. او دوهم مثال یې لنډ الف باندې چې تلفظ کیږي، په لنډ الف سره آی ویل کیږي، هغه په شپ لغات کې دی چې په دې کې آی راغلی دی، داسې تلفظ کیږي: شپ، شپ، شپ. څلورم توری د او توری دی. دا توری په دوه ډوله باندې تلفظ کیږي. یو الف دوه او باندې لکه ګو لغات کې، په دې کې او راغلی ده: go، go، go. او دوهم مثال کې الف مد باندې چې یعنی اوږدېږي نه، په واو باندې نه ویل کیږي بلکې په الف مد باندې ویل کیږي لکه مثال فرونت. په دې کښې او راغلی ده، داسې وایو چې فرونت، فرونت، فرونت. پنځم توری مو د یو توری دی. دا توری هم په دوه ډوله باندې تلفظ کیږي. یو خپله په خپله یو باندې تلفظ کیږي، یو چې کوم خپل آواز لري په همدغه خپل آواز باندې تلفظ کیږي. مثال یې لکه یونیورسټي، 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 یونیورسټي. او دوهم مثال یې په لنډ الف په شکل باندې ویل کیږي، یعنی په هر ځای کې هم خپله په یو باندې تلفظ کیږي، یعنی په هر ځای کې هم خپله نه اوږدېږي، یعنی په لنډ الف باندې ویل کیږي لکه مثال یې په ټرن لغات کې، دلته یو راغلی ده او داسې وایو ټرن، ټرن، ټرن. ډېره مننه دوستانو. هیله ده چې تاسې نن زموږ سره همدغه درس تر پایه پورې کتلی وي. هر کله چې تاسې په کلمو کې د آواز لرونکو تورو سره مخ کیږئ، همدغه اصول او قوانینو مطابق هغوی تلفظ کوئ.
د تلفظ اصول یې ساده او لنډ وه. تاسې هیله ده چې دا راسره یاداشت کړئ او عملي یې کړئ تر څو د کلمو په ویلو کې کومه ستونزه ونه لرئ. ډېره مننه.